پښتانه اوس هم د اخبار لوستو شوق نه لري. په چټي چیزونو په بېځایه رواجونو په زرګونو روپۍ خرج کوي خو په اخبار یوه پیسه نه ورکوي. همدا وجه ده چې د دومره بهادر او لوی قوم په خپله ژبه کې یو قومي اخبار نشته. چونکې زمونږ د اخبار سره مینه نشته نو ځکه زمونږ په خپله ژبه کې اخبار هم نه و. څنګه چې د اخبار سره مینه نه وه دغسې د خپلې ژبې سره هم مینه نه وه. د تعلیم یافته کسانو سره به مې چې د ژبې په باره کې خبرې وکړې راته به یې ویل چې پښتو لا څه ژبه ده، په دې کې علم نشته. پښتو کې څه دي؟ ما به ورته وی چې هلکه دا نورې ژبې خو د اسمانه نه دي راکوزې شوي. د هرې ژبې ویونکو خپلې ژبې ته ترقي ورکړې. پښتنو چې خپلې ژبې ته توجه نه ده کړې دې کې د پښتو ژبې څه ګناه ده؟ دا خو زما او ستا ګناه ده. اخبار لوستل ډیر ضروري چیز دی. دې کې د ټولې دنیا حالت وي. د باچا خان د کتاب زما ژوند او جدوجهد څخه یو اقتباس.